د ننګرهار کډوالو چارو رئیس حاجی باز محمد عبدالرحمن وایي اسلامي امارت هوډ کړی تر څو له بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه پاکستان او ایران څخه راستانه شوي هیوادوالو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي. د هغه په خبره په دې لړ کې به هغه راستانه شوي هیوادوال چې ځمکې نه لري د ځمکې او هغه چې کورونه نه لري نو د کورونو بندوبست به ورته وشي. دا هم په پلان کې لرو چې کم خلک ځمکې نه لري چې نمره ولا ورکړو، چې کم خلک ځمکې لري کور پوراني کور د جوړولو لپاره هم ترتیبونه لرو چې کورونه ورته جوړ کړو. دا زموږ په پلان کې شته. حاجی باز محمد زیاتوي اوس مهال د تورخم په عمري کمپ کې هم د راستانه شویو هیوادوالو پوره خدمت کیږي او ورته په بیلابیلو برخو لکه ترانسپورت، صحت، غذا ورکړه او نورو برخو کې پوره اسانتیاوې شتون لري. د عمري کمپ رابطه به نومره خبره ته وکړو ان شاء الله چې څومره کډوال راځي هغو ته هغه ټول سهولتونه برابر کړي دي. د صحت په رابطه، ترانسپورت په رابطه، نور خوراکي توکي، دا سهولتونه ان شاء الله ورته اوس په حال لپاره په دې کمپ کې برابر کړي دي. د مسؤلینو په خبره اوس مهال که څه هم د کډوالو د راستنېدو بهیر کم شوی، خو دوی بیا هم د عمري کمپ د اساسي رغونې کارونه په چټکۍ سره روان کړي او موخه یې دا ده که د کډوالو د راستنېدو بهیر یو ځل بیا چټک شي نو دلته به ورته پوره چمتووالی نیول شوی وي.